نامتو هنرمند آریانا سعید څنګه د حکیم الکوزي سپکاوی وکړ. حکیم الکوزي په حق لري ک آریانا سعید هیله دا ویډیو تر پای وګورئ. د ملت پلس قدرمنو کتونکو سلامونه او نیکی هیله مې ومنئ کله موږ سره نوي او ځ شوي یاست. د مهربانۍ له مخې زموږ چینل در سره د سپورتي سیاسي هنري او نورو په زړه پورې جالباتو لپاره سبسکرایب کړئ. د هیواد نامتو هنرمند آریانا سعید هم د حکیم الکوزي پر درملو سختې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې هغه یو مفسد او فرصت طلبه انسان دی چې جوړ کړي واکسین پرته له نشې نوره هیڅ ګټه نه لري. حکیم الکوزي چې ادعا لري د کرونا وایرس لپاره درمل جوړ کړي دي او زرګونو ناروغانو ته دغه درمل ورکړي دي چې دوی ورسره رغېدلي دي. همداراز په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیری کسان ادعا کوي چې د حکیم الکوزي په درملو رغېدلي دي. خو د عامې روغتیا وزارت بیا له خلکو څخه غوښتنه کړې ده چې د حکیم الکوزي درمل زهر دي او له خوړلو یې ډډه وکړئ. تازه نوموتې هنرمند آریانا سعید هم له خلکو څخه غوښتنه کړې ده چې کرونا دې جدي ونیسي او د حکیم الکوزي له درملو څخه دې ډډه وکړي. هغې په خپل یو پوسټ کې لیکلي دي چې د نړۍ سترو هیوادونو چې هر ډول امکانات لري هم په دې نه دي توانېدلي چې د کرونا وایرس لپاره واکسین جوړ کړي. که څه هم آریانا سعید د حکیم الکوزي نوم نه دی لیکلی خو لیکلي دي چې دغه مفسد او فرصت طلبه انسان وایي چې د کرونا وایرس لپاره یې واکسین جوړ کړي دي. د آریانا سعید پر وینا د نوموړي ادعا عامې روغتیا وزارت رد کړې ده. آریانا سعید وایي چې د حکیم الکوزي په واکسین کې تریاک او مورفین دي چې د څو ساعته نشې پرته تاسې ته هیڅ ګټه نه در رسوي. هغې همداراز له خلکو څخه غوښتنه کړې ده چې د عامې روغتیا وزارت د ښه نیت د سفیرې په توګه له تاسې ټولو څخه غوښتنه کوم چې د عامې روغتیا وزارت لارښوونې عملي کړي او کرونا جدي ونیسئ. خو په ورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې ډیری خلکو دا ادعا کړې ده چې د حکیم الکوزي په درملو رغېدلي دي او تر اوسه یې نه کوم د نشې احساس کړی او نه یې ذهن ته د نشې توکو کم څه راغلي دي. خو هغه کسانو چې په عملي بڼه باندې دغه درمل تجربه کړي دي ادعا لري چې حکیم الکوزي په حق دی او روغتیا وزارت د خپلو شخصي ګټو لپاره د دې لپاره چې خپلې خېټې او خپل جیبونه ډک کړي نو د حکیم الکوزي دغه درمل رد کړل. خو حکیم الکوزي چیلنج هم ورکړی دی او ویلي دي چې زما درمل هیڅ جانبي عوارض نه لري. ډیره مننه. ویډیو لایک کړئ، خپلو دوستانو سره شریکه کړئ او زموږ د چینل سبسکرایب مه هېروئ.